الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د ما معززو استادانو علماء کرامو، زه د تاسې د یو کشر شاګرد ورور او د دین د مدرسې د یو نالایقه طالب العلم په حیث باندې له تاسې سره د خپل علمي سیر او علمي مطالعې هغه محصول او ماخذه شریکوم. او مقصد مې دا ده چې که چېرته زه خطا نه یم او صحیح یم نو تعاون مې وکړئ، او که ما سره په دې اخذ کې کومه غلطي وي نو د هغې غلطي اصلاح مې وکړئ، په ما باندې رحم وکړئ د میسج او تلیفون او پیغام له لارې څخه. هغه محصول د ذهن د ما دا دی چې الله تبارک وتعالی په هر انسان که هغه نارینه ده که زنانه ده چې په حد د مکلفیت کې ده 3 قسمه ذمهواریانې وجایب و فرائض په باندې لازم کړي دي. لومړی فریضه د عباداتو د سرته رسولو ده، چې لکه الله تبارک وتعالی په سورة ذاریات کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، او نه دی پیدا کړی ما پیری او انسان مګر د دې دپاره چې عبادت وکړي دوی د ما او وپېژني دوی ما. نو عبادتي زندگی د عباداتو اعمال دا د موږ د ژوند مقاصد دي، موږ پیدا دي دغه دپاره یو. دا یې اول صفت ده. دوم صفت یې دا ده چې دا عبادات اخروي اعمال بلل کیږي، او علم یې هم اخروي بلل کیږي. دا وجه دا ده چې د دوی ثمرات و نتایج الله تبارک وتعالی موږ ته په آخرت کې راکوي. او دریم صفت یې دا ده چې دا عبادات فروض عین دي، په هر مکلف و مکلفه مؤمن و مسلمان باندې دا فرض عین دي، او علوم یې هم فروض عیني دي. که هغه علم د عقایدو ده، که علم د کلمې او د لمانځه ده، که علم د زکاتو د روزې ده، که علم د حج ده، که علم د نورو عباداتو ده. او دوم قسم وجائب د مکلفو چې د موږ مکلفو هغه سرته رسول د معاملاتو دي. د معاملاتو سرته رسول د دین په رڼا کې او د دین په هدایاتو کې. نو دغه معاملاتو ته چې که هغه کسب ده، کار ده، تجارت ده، صنعت ده، سیاست ده، طبابت ده او ساینس ده، خو چې د موږ د ژوند بقا پې پورې بنده ده، د انساني زندگی بقا تر هغو پورې ده، او انسان په خپل امرار معاش کې ضرورت هغو ته لري، نو دا د مکلف مسلمان یا مکلف مسلمانې ذمهواري وجیبه او فریضه جوړیږي. خو د دې فرق دا ده له عباداتو سره چې عبادات مقاصد دي او دوی ضروریات د ژوند دي، دوی محتاج الیه د ژوند دي، بې له دوی ژوند نه کیږي. او دوم صفت یې دا ده چې دوی اعمال دنیوي بلل کیږي. او کله چې موږ مخکې وویل چې دوی به د شریعت په رڼا کې د شریعت په هدایت سره به سرته رسیږي، نو دوی نفس جائزو یا مباح اعمال نه دي، بلکې د هغه ضرورت انساني او د بقا د عالم په لحاظ باندې دوی فرضي او لازمي اعمال دي، خو بلل کیږي دنیوي په دې وجه باندې چې د دوی ثمرات او نتایج الله تبارک وتعالی په دنیا کې موږ ته په لاس راکوي. او علوم یې هم علوم دنیوي بلل کیږي. او په هیڅ معنا سره دا نه ده
چې دوی شرعي نه دي، اسلامي نه دي، دیني نه دي، بلکې دوی شرعي او اسلامي دي خو دنیوي. شرعي اعمال دي، اسلامي اعمال دي خو دنیوي اعمال. او دریم صفت یې دا ده چې دوی فرض کفایي دي، چې یو تعداد دي انسانانو هغه په دې مشاغلو باندې مصروف وي او د متباقي انسانانو مشکلات په باندې حل وي، احتیاجات په باندې رفع و دفع وي، نو د ټولو ذمه په باندې خلاص شو. او کله چې دوی فرض کفایي دي نو د دوی علوم هم فروض کفایي دي. او د فرض کفایي معنا دا ده چې هر هغه څوک چې په فرض کفایي په ادا کولو کې مشغول وي هغه ته الله تبارک وتعالی د فرض ثواب ورکوي، نه تنها د یو مباح عمل یا د نفس جائز عمل چې هغه نه ثواب لري نه عقاب لري، نه دوی ته د فرض ثواب الله تبارک وتعالی ورکوي. او د دې ثبوت په سورة قریش کې په زبردست مضمون سره الله تبارک وتعالی موږ تاسو ته رالیږلی. الله جل جلاله فرمایي لإیلاف قریش، له جهت او له عمله دی محبت ورکولو، پیدا کولو، د ذوق پیدا کولو قریشو ته. ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، د محبت و مینې علاقې لرلو د دی له رحلتو کوچکشي دي ژمي و د اوړي سره یمن و شام ته د تجارت دپاره او د کسب دپاره، د غلاتو د واردولو دپاره، د وسایلو د ژوندو د معاش د پیدا کولو دپاره، چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ما کوم احسان په دوی د دې کړی چې دوی سره مې د دې علاقه مندي پیدا کړې ده. فلیعبدو، نو دوی د عبادت کوي رب هذا البیت، د رب د دې بیتې د الله عز وجل عبادت دی کوي چې چا په دوی کې دغه قوه او دغه حرص، نارمل حرص د دغه تجارت پیدا کړی ده. حرص هم 3 درجې لري ورونو، دا بل علمي بحث ده. الذي اطعمهم من جوع، د هغه رب عبادت دی کوي چې دوی ته یې طعام ورکړی، خوراکی ورکړي، کفاف ورکړی، له لوږې دوی له احتیاجونو ساتلي. وآمنهم من خوف، او دوی ته امن ورکړی له ویرې، د سر امن یې ورکړی، د مال امن یې ورکړی، د عزت امن یې ورکړی. او دغه د عزت امن، د مال امن و د سر امن او دوی له احتیاجاتو ژغورل د معاملاتو په اعمالو سره دوی ته حاصلیږي. نو الله تبارک وتعالی هغه نفسي جذبه دی او شوق و مینه دی تجارت کولو هم خپل احسان و انعام ورته ګڼلی، او دغه ثمره پې مرتبه سوي چې د احتیاج چې د خلاصون ده او د امن د حاصلېدلو ده، دغه هم الله تبارک وتعالی خپل احسان پې باندې بللی او په نتیجه کې یې ورته ویلي دي چې فلیعبدو، دوی د عبادت کوي. نو دا اعمال دنیوي اعمال بلل کیږي، باوجود د دې چې دوی دنیوي دي په اعتبار د هغه نتایجو د ثمراتو سره، شرعي هم دي، اسلامي هم دي او فرض کفایي هم دي. او درېیمه ذمهواري چې موږ په ذمه باندې راکړې ده هغه الله تبارک وتعالی هغه هم مطلق انسان دپاره، مکلف انسان دپاره، که نارینه ده که زنانه ده، هغه ذمهواري او وجیبه د سد ذرایعو د معاصیو د مفاسدو دي، چې هغه ذرایع و وسایل چې هغه مفاسدو او معاصیو ته انسان رسوي هغه دروازې دې بندوي. لکه الله تبارک وتعالی په سورة انعام کې 151 آیات مبارک په یو حصه کې فرمایي ولا تقربوا الفواحش
ما ظهر منها وما بطن. او منزدې کېږئ ای انسانانو، ای مؤمنانو، فواحشو، نارواو، بې حیا کارو ته، هغه یې چې ښکاره دي او کوم چې پټ دي، باطني دي، چې د دې په باره کې مفسرین کرامو بهترین تحقیقات کړي. نو هغو دغه د سد ذرائعو فریضه هم د مسلمان په ذمه باندې ده، په غاړه باندې ده. اوس مسله دا ده چې په مسلمان کې دا تعقل، دا عقلانیت، دا فراست موجود وي چې هغه د معاملاتي زندگی او د معاملاتي ذمهواري او د سد ذرائعو د ذمهواري تر مابین تفکیک وکړای شي. داسې نه چې د سد ذرائعو د ذمهواري د سرته رسولو په نیت باندې سد دروازو د معاملاتو او د معاملاتي زندگی وکړي، چې هغه فرض کفایي دي. نو فرض به نه بندوي، بلکې هغه مفاسد، هغه معاصي چې کومې دروازې لري، هغه دروازې دې بندې کړي. لکه مثلا د مثال په طور باندې یو څوک استدلال کوي چې موږ مکتب نه وایو، پوهنتون نه وایو، لیسه نه وایو، معاصر علوم نه حاصلو. ولې؟ د دو شاګردان موږ لیدلي دي چې ملحدین سو، کمونستان سو، دهریین سو، بې حیا سو او په مخلوطه فضا کې دي، بې حجاب دي، بې ادب دي، بد اخلاق دي. دا صحیح ده چې دغو پیړیو سیکولرو حکومتونو، بېدینو حکومتونو په واسطه باندې چې کوم مراکز د تعلیم جوړ سوي دي او دوی اداره کړي دي، هغه په هغو کې همدغه فتنې او دغه مفاسد ښکاره سوي دي، دا مفاسد منځته راغلي دي. خو د ولاتو د امورو د مسلمانانو د یو اسلامي نظام د چلونکو دا ذمهواري جوړیږي چې هغه مفاسد چې دي او هغه معاصي چې دي د هغو دروازې بندې کړي، اختلاط ختم کړي، نصاب اصلاح کړي، فضا او چاپیریال د ادب و د حیا جوړ کړي او د بد اخلاقۍ لارې کې بندې کړي. دا د دوی ذمهواري ده. داسې نه چې د دې په واسطه باندې چې دوی په دې نیت باندې چې دوی دغه سد ذرایعو د معاصي وکړی، سد ذرایعو د معاملاتو د اعمالو وکړي، هغه اعمال چې بقا د انسانیت تر هغو پورې موقوفه ده، ژوند د انساني تر هغو پورې موقوفه ده، هغه کې بند کړي. نو نه، دا به بیا هغه یو مشهور عامیانه متل تیر جوړیږي چې د یوې سپږې دپاره ټول پوستین ورته اچوي. نو پکار دا ده چې هغه سد ذرایعو ذمهواري هم سرته ورسوي، سد ذرایعو د معاصیو هغه ذمهواري هم سرته ورسوي، د معاملاتي اعمالو سرته رسول هم ذمهواري هم سرته ورسوي، او د اخروي اعمالو ذمهواري و د عباداتو د ادا کولو ذمهواري هم سرته ورسوي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. د نړۍ هر غافل په اذان وي خو زبلال خوب ولې جهان وي خو زبلال خوب ولې جهان وي خو